ساتل شوي دغه مشران د کتابونو ساتلي دي. الله پاک دې دغه مشران نور هم زیات کی. الله پاک دې دوی هم دغه تل مونږ ته لري چې دوی د مونږ ساتنه کوي او مونږ ته هم الله دې قدرت راکړي چې هم دغه کتابونه او دغه کتابخانو ته خدمت وکړو، خپل ولس ته خدمت وکړو، خپل ولس پیاوړی وساتو. ډېر زیاته مننه کوو. دا هم
ستا جالب خاطره خو دغه و چې یو شاګرد و یعنې تقریبا 14 کاله مخکې درته وایم یا 14 کاله مخکې یو استاد معلم و نو دی راغی دلته ماته کاندي وایي هغه یو کتاب مې ورکړی و ورته هغه دی ماته کاندي وایي هغه کتاب کې پوش سرخ داشت امور پاس بده مال دغلته داخل د شوبه کې وګوره د تالار کې وګوره چې هر کتاب چې سور د مغه و کته کده میز په سر کېدو لونه نو وای نه هم کتاب کې سرخ پوش د شاموره بته مال هغه سرخ پوش نو زنه پېم چې دا خو کتابونه خو زیاتره سور پوخ لري نو زه کوم کتاب ته درکم دغه خاطره مې لکه هغه کتاب د ځان سره وړه وته راسه تا ته ویل دلته لوسته و خو یعنی نوم یې کتاب نو یاداش کړه مولوی په نو یاداش کړه خپل معلم یعنی معلمو خپل معلمو یعنی په کتاب په وځي کتاب یاداش کی یا مولب د کتاب یاداش کی یا موضوعات یاداش کی ماته کان هغه سور په کتاب چې دا ما کتاب ماته بیرته راک ما هغه کتاب خو زنه پیګم خو ته خپل ولټو چې هغه کتابونه چې پوخ لري ویلټو بالکل مسافر صاحب تاسو لګ دی خورا شي ډیری وخت رښتیا هم مسافر صاحب ډیره ښه یادونه وکړه د څنګه تراسه مسافر صاحب ډیری دوستان کتابونه لولي د کتابونو مؤلف ته فکر نه د کتاب نوم ته فکر نه کله چې کتاب خوند ورکي بس دې ته نه ګوري چې دا کوم کتاب ما ولوسته کتاب راواخلي اخیسته مثال د یو ځینې کې دی په بل ځای کې بیا سبا چې بیا راسي اماغه موضوع له کوم پر تحقیق کړي بیا ګوري بیا هغه د یاد وته لږ د کوم کتاب موږ بیا د څه مسلې هم دلته لرو چې راځي یعنی نه مخدر خو مسلې دي خو زیات وخت ورته کوشش کوو ورته وایم چې هر کتاب د چې خوښ شو ویل ونه میز په سر کېده زه خپل جی کوم بیا بعض مسلې دي منګه یا بعض هغه د صورت چې کتاب لونی هغه په یوه ځای چې هر ځای تش ولید یعنی دا سیستم دی ډیوی دی چې کتاب یو ځای تش ولې هغه ځای کې کېږدي بیا زه نو مجبوره کوم چې یو مسل بل راځي یا څوک راځي پوښتنه کوي چې دغه کتاب راکړه زه هغه ځای اصلي ځای لټوم اصلي ځای کې نه بل ځای کې بیا نو مجبوره کېږو غونډ مکمل هغه کتابخانه یعنی چاڼو څو چې هغه کتاب پیدا کړو خپل موضوع کې واچو بالکل لکه لیدونکو دلته هر بخش جدا جدا لیکل شوی لکه نه څو وشته یعنی روابط د بین الملل هغه کتابونه چې د بین الملل په مورد کې هغه شوي دي چاپ شوي دي هغه کتابونه په دغه ځای کې اوسېږي یعنی بعضې مراجعین اخلي دي هغه ځای نه اخلي دغه ته اچي دلته په قوم کې اچي وخت چې په قوم کې اچي قوم روابط لټوم په قوم کې نو بیرته مجبور یم چې مکمل شوبه ولټوم چې پیدا کړم دلته کې قومي کتاب بیا قوم کې یعنی داسې اوس لکه دلته موږ هغه لرو 1212 دا احصایه ده دا احصایه ده که واقعي په دلته سیاست کې واچو نو زه احصایه ولټوم که سیاست ولټوم یا 1200 دا چې غنه لري خروټه صاحب دا به شي دي د قوم په حساب ده دلته ګروهه قومي دا دغه ځای پورې ته دغه شی پورې یو شی دا احصایه ده یعنی 315.8 دا سیستم دی ډیوی ده یعنی قومونه چې په دغه ګروههای قومي یعنی هغه قومونه چې موجود دي په افغانستان کې هغه په دغه ځای کې ولیږي یعنی پښتاني تاجیکي ازبکي هزاري بلوچي هر شي چې هغه په دغه ځای کې ولیږي قوم کې ولیږي مسافر صاحب راځي دی خواته دا چې تاسو تقریبا 40 کال دلته دنده کړې ده پانتون مو ولسته کنه نه پوهنتون چون زمینه مساعد نه و فامیلی مشکلات و خلاص نه میشه کولی تر ټولو اول د امارات کې یعنی هغه د صورت پوهنتون ته هغه کړو زیاتره ویل چې هر څوک پوهنتون ولي هغه خو چون چې دلته موږ اضافه کاری درلود په خاطر باندې اضافه کاری په حساب باندې چې مشکل د فامیل د منګار شي دلته شوبې نام هغه واخیست یعنی ونه شو کولی شي هغه تر ټولو غټ جګ معاش په کوم حکومت کې و چې په خوشاله وي بيخي بسنه کوي معاش خو اوس پلان په دغه حکومت کې د په اشرف غنی په وخت کې مو د کرزي په وخت یعنی چې اصلاحات شو څو روپے معاش اوس د ما پلان لزر مخکې سو
مخکې نو د سابقه رژیمو کې خو بیا هغه د سودې قرضې او د اصلاح چې شو موږ لزر او مخکې بیا هغه کې د سودې قرضې په اول دوره کې 900 زه موافق د رتبې یم یعنی ما خارج د رتبې یم یعنی فیصدي 15% تم رسېدلی یم خلاص 9500 روپۍ معاش بیا اصلاح چې شو بیرته 8300 روپۍ ته 200 روپۍ ته راغلو نو اوس فعلا بیا هم په 9500 ته رسېدلی ډېر ښه که تقاعد خفه کېږي تقاعد که وکړم یعنی خوشحاله یم په تقاعد دونه وخت مې کار کړی بس په آینده کې زمینه راته مساعد شو پاتې شم که پاتې نه شم بس تقاعد باندې خوشحاله نو 40 کاله کار کړی تقاعد پیسې هم ډېرې کېږي یعنی 40 کاله مې کار هم کړی یعنی که په یو محصل چې نوی فارغېږي یعنی هغه بېچاره یا کراچواني کوي یو شی کوي هغه د ما په ځای مقررېږي زه خوشحاله یم هېڅ خبره نشته ولې هغه ځوان طبقه ده هغه د ما نه زیاته انرژي لري اوس خو د ما انرژي م هغه کمه شوې او ضعیفه شوې یم نو دغه بیا تجربه مهمه ده خو تجربه توکل په خدای اوس څو کلن یې اوس 40 الله پاک دې ستاسو امور ډېر کړي ځکه چې تاسو خدمت کوئ دا د دې جامع خدمت ده د دې ځوانانو د دې محصلینو د دې شاګردانو خدمت تر ټولو غټ خدمت زما په نظر باندې همدغه ده چې یو څوک هر منصب ته رسیږي هر چیرته رسیږي هر مقام ته رسیږي هغه د دغه کتاب برکت وي خو کتاب بیا ساتل غواړي او د ساتلو کس غواړي ځکه چې څنګه دغسې خدمتګاران موږ ولرو دغسې کسان موږ ولرو لکه دوی چې 40 کاله په دې ځای کې کار کړی 40 کاله دغه ځای ساتلی دی 40 کاله دغه ځای ستاسو دپاره شاید میز یې هم پاک کړی وي کتاب یې هم پاک کړی وي نو دا هره برخه د دې ځای چې دی مسافر خروټي دلته دغه کار کړی او دغه خدمت یې کړی ښه مسافر صاحب یوه خبره بله ما ته راپه یاد شوه دا چې 40 کاله تا په دې برخه کې خدمت وکړه کورنۍ څنګه ده کورنۍ څه درته وایي کله ناکله چې 40 کاله د خدمت وکړه نه د معاش جګ څه و نه د معاش یو رقم زیات څه دا څنګه حساب دی الله پاک نه به غواړو بس چون چې دولت لازم ولیدل بس معاش راته تعیین و خلاص هماغه مې هغسې مصرفوم